قدرمنو ملګرو یو افسوسناکه واقعه در سره شریکوم چې یوه ښځه په بېدردۍ سره قتل کړې ده. هغه واقعه چې په کوټه کې رامخته شوې ده، چې په کوټه کې دا واقعه چې په کوټه سریاب روډ بلوچستان یونیورسټۍ ګیټ سره رامخته شوې ده، چې په موټرسایکل یو دوه کسان ناغلي دي او دغه ښځه یې ویشتې ده، چې داسې هم ویل کېږي چې دغه د پاکستان تحریک انصاف د کوټې نه کارکونه وه، چې د دې شناخت د نرګس په نوم باندې شوی دی. قدرمنو ملګرو داسې هم ویل کېږي چې د دې نه مخکې هم د دې سره یو بل ظلم هم شوی دی، چې د دې درې بچي په سریاب روډ کې هم حلال کړی شوي وو، چې هغه د دې واقعه نه لږ وخت مخکې دغه واقعه ورسره رامخته شوې وه، چې د دې درې بچي هم حلال کړی شوي دي، چې په هغې کې یوه لور شامله وه او دوه یې زامن وو. دا واقعه چې په کوټه کې رامخته شوې ده. قدرمنو ملګرو نن سبا که تاسو وګورئ داسې ډېر بې ګناه مرګونه کېږي او بې ګناه مرګونه روان دي. الله پاک په انسان ته ډیر صبر کوي او کله چې یو انسان د ظلم انتهاو کی په هغه باندې عذاب نازلوي. نو قدرمنو ملګرو نن سبا که تاسو وګورئ دغه مرګونه ډیر زیات شوي دي او په هر ځای کې دغه بې ګناه مرګونه کیږي، چې پکې ماشومان هم قتل کیږي، چې پکې پیغلې هم قتل کیږي او چې پکې ځوانان هم قتل کیږي. داسې دغه واقعه هم ده چې دغه د پی ټی آی یوه کارکونه نامعلومه کسانو ویشتې ده او د هغې نه مخکې د دې بچي هم حلال کړی شوي دي. قدرمنو ملګرو که تاسو وګورئ نن سبا په ملک کې حالات هم ډیر زیات خراب شوي دي، بلکې سیلابونه هم راغلي دي چې د دغې د وجې هم ډېرې ورانۍ شوي دي. کله چې په یو ملک کې ظلم زیات شي اول ته ډیر ظلمونه کیږي او یو قوم ډیره زیاته ګناه کوي، نو په هغې باندې الله پاک عذاب نازلوي. قدرمنو دوستانو الله دې وکړي چې د دې کوم قاتلان دي هغه ونیول شي، چې د دې نه مخکې د دې د بچو کوم قاتلان دي هغه هم ونیول شي او هغې ته سخته نه سخته سزا ورکړی شي. ولې چې یو ډیر ارماني ولې چې یو ډیر ظلم یې کړی دی او ډیر زیاتی یې کړی دی، چې د دې نه مخکې هم د دې بچي حلال کړی شوي دي او بیا ورپسې دا وجلې شوې ده. ویډیو مو تر تاسو هم رسوله چې تاسو نه هم خبر شئ.